الحمد لأهله والصلاة على أهلها أما بعد. عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: دخل رمضان فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذا الشهر قد حضركم وفيه ليلة خير من 1000 شهر، من حرمها فقد حرم الخير كله ولا يحرم خيرها إلا محروم. رواه ابن ماجه. د حضرت انس رضی الله تعالی عنه روایت دی، وایي چې یو ځلې د رمضان مبارکې میاشت راغله، نو نبی علیه الصلاة وسلام وفرمایله چې پر تاسې باندې یوه میاشت راغله چې په هغه کې یوه شپه ده چې د زرو میاشتو څه بهتره ده. څوک چې د دغه شپې څه محرومه پاتې سو، نو گویا د ټوله خیره څه محرومه پاتې سو، او د دې خیر څه نه محرومه کیږي سوا د هغه څوک چې په حقیقت سره محرومه وي. ترمینو تاسې چې یوه شپه د لیلة القدر د زرو میاشتو څه بهتره ده. الله فرمایي: لیلة القدر خیر من 1000 شهر. نو که څوک د دغه شپې د عبادت څخه محرومه سي، نو دا خو واقعي غټ محرومه دی، په حقیقت کې محرومه دی. نو پکار دا ده چې دغه شپه څه نه څه عبادت وکړي، او په آخري عشره په تاکو شپو کې باید دا تلاش کول سي، یعنی د آخري لس شپې چې کوم دي په دا هر شپه کې عبادت وکول سي. ځکه دومره غټ نعمت د لاسه ضایع کړي، نو دا څومره غټ نقصان دی. و د ریل ګاډۍ ملازمان یا د یو ځای چوکیداران د یو څو پیسو په خاطر د ټوله شپه ویښ پاته وي، ډریوران ویښ پاته وي، او داسې د 80 کالو 4 میاشتو عبادت په خاطر څوک یوه میاشت ویښ نسي پاته کېدلی، یا د الله شپې ویښ نسي پاته کېدلی. ویښ خو ګرده ناست دي، اکثره ویښ ناست وي، خو په ګپو لګیا یا پر چکو لګیا یا پر پتو لګیا. نو چا چې شل شپې پر چکا پر پته پر بوډو باندې یا پر مجلسو باندې ویښه پاته کړي، نو هغه د الله شپې نسي کولی چې د الله په کور کې په عبادت باندې تېره کړي، یا په تلاوت تېره کړي، یا په ذکر باندې تېره کړي. خو اصل خبره دا ده چې زموږ په زړه کښې درد او عشق نسته. که څه لږ غوندې درد یا عشق په زړونو کې راسي، نو بیا به په سوونه شپې هم سړی روڼې پاته کړي. آخر څه خبره خو وله چې نبی اکرم صلی الله علیه وسلم سره د ټولو بشارتونو چې الله جل جلاله ورته فرمایلي وو چې هر څه دې معاف دي او جنت یې یقینولو، د هغه باوجوده دومره اوږده اوږده لمنځونه یې کوله چې پر پښو به پړسوب راغلي. نو موږ خو هم د هغه نوم اخیستونکي یو، موږ خو هم آخر د هغه امتیان یادیږو، او نور هم داسې بزرګان تیر سوي دي زموږ تاسې چې هغه انبیا هم نه وله، صحابه هم نه وله، بیا هم ټوله شپه په عبادت کې تیروله، په تلاوت کې تیروله، د قرآن په ویلو کې تیروله، په ذکر اذکار کې تیروله، په استغفار کې تیروله. د ورځې به غرمه د لږ شان وده سلو. په تاریخ کې داسې ډېرې واقعات راغلي دي. نو په کار دا د عزتمنو چې دغه لس شپې د آخري لس شپې دا موږ تاسې د الله دپاره وقف کو. خو دغه لس شپې یا د څو شپې موږ تاسې د الله دپاره وقف کو، په مسجد کې کښینو، یا اعتکاف ته ورولېږي چې څوک په وسه وي، یا اعتکاف نه وي کم سے کم په سروزه کې ولاړ سي، 2 ورځې خو به د شب قدر دا پکې راسي، یا داسې وکړي چې هسې ماخستن په مسجد کې په کور کې په بیټه کې د هغه 10 ورځې په تلاوت په عبادت تېرې کړو، دغسې په تېرې سي لکه دا نور چې تېرې سي. نو بیا به الله جل شانو د دغه شپې فضیلت موږ ته هم را په نصیب کړي. والسلام.